السلام علیکم. آرمی چیف اچانک مرګي له وجې نه دی خلکو په ذهنو چې دا شکوک و شبهات پیدا سله او د ده شجې دا الزام یې په نواز شریف ولګاو چې ما میړه یعنی آرمی چیف دا نواز شریف قتل کړی ده. امریکي تحقیقي ادارو چې د کوم ټیسټونه کړي وو نو هغو دا ریپورټ جاری کړ چې د په ویښتانو چې د معمولي مقدار سره زارو اسرار شته دي. نو دغه آباده ادای دوباره یې بیا له قبر وروباسه، د پوسټمارټم یې وکړ او د نمونې امریکي، برطانیې او فرانسیسي ډاکټرانو دوباره یې ټیسټ کړلې. نو دغه آباده دو مشترکه ریپورټ جاری کړ او هغه چې دو دا وویله چې د مرګای دا حادثاتي طور باندې سلی و، یعنی د په وجود چې دی زارو هیڅ اثرات نسته دي. نو دغه آباده د پاکستان نوی آرمی چیف عبدالوحید کاکړ جوړ سو او دا د صدر په خپلو اختیاراتو باندې جوړ کړی و. د دې وزیر اعظم سره هیڅ مشوره نه وکړې. نو دغه له وجې نه د صدر او وزیر اعظم تعلقات دا ډیر سره خراب سله. اپریل په 1993 چې دا تعلقات دومره سره خراب سله چې دا دواړه به خپله منځ کې سره چیناستېدل به نه. صدر به دا خبره کوله چې وزیر اعظم او ما تعلقات دا د پاکستان او انډیا تعلقاتو نه ډیر سره خراب دي. نو صدر او اپوزیشن په یو وخت باندې بیا ملاقات سره وسو. نو اپوزیشن لیډر بېنظیر بوټو دای د حکومت ړنګونو چې د دوره دلچسپي وه چې د دې خپلې اسمبلۍ اریکین چې چوره کسان دي دغو ټولو استعفاګانې یې صدر سره جمع کړې. भुट्टो जो कुछ मर्जी कहती रहें, लेकिन अगर देखा जाए तो कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की थी गुलाम इसाक खान के साथ 1993 में. उन्होंने इस्तीफे दे दिए और देने स्पीकर को चाहिए थे, दे उन्होंने गुलाम इसाक खान को दिए और कहा कि जी अपोजिशन ने रिजाइन कर दिया, लिहाजा हुकूमत तोड़ो नवाज शरीफ की. یعنی دغو دریاړو سیاستدانو له وجې نه پاکستان معاملات پوینټ آف نو ریټرن باندې ولاړ وو. تاسو به تر اوسه پورې یو جمهوري حکومت چې نه به مو چېرته داسې اورېدلي او نه به مو چیرې دا لیدلي چې یو وزیر اعظم دی خپل صدر خلاف بیان ورکړي. یعنی 17 اپریل په 1993 چې دی نواز شریف دا بیان وکړ چې هغه بیان په ټي وي او په ریډیو باندې هم سره جاري سو او د دې خپل صدر غلام اسحاق خان ته د سازشانو ګډ ولا ورته وویله او د دې دا الزام هم په ولګاو چې دای د ما ایمینې له ما نه جلا کوي او دغو ته د دای وزیر اعظمي افرونه ورکوي. دا یې هم وویله چې نن سبا په وخت چې اسلام آباد چې 15 وزیر اعظمان شوري او جان ته وزرا غواړي او ټولو نه دلچسپي خبر دا ده چې کومو کسانو ته یې افر ورکړي وو هغه چې د نواز شریف خپل ورور شهباز شریف شامل وو او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی په دغه خطاب چې صدر مخاطب کو او دا یې ورته وویله چې زه نه استعفا درکوم، نه اسمبلی ماتوم او نه زه ډیپټیشن اخلم. یعنی د خبرو نه دا ښکارېدله چې دا ډیر زیات مضبوط ده خو دغسې ولل نه. دغه آباده د صدر او بېنظیر بوټو په خپله منځ کې ملاقات سره وسو او دغه ملاقات ډیر طویل ملاقات و. یعنی 18 اپریل په 1993 چې دی صدر 58 بي اختیارات استعمال کړو او دا حکومت یې برطرفه کړو لکه څرنګه یې 3 کاله مخکې بېنظیر حکومت برطرفه کړی و. خو فرق صرف دا و چې هلته د نواز شریف او صدر په یوه و او بېنظیر حکومت یې ړنګ کړی و او دلته د بېنظیره او صدر په یوه ورته او نواز شریف حکومت یې ختم کړ. میں نے اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو توڑ دیا ہے جس کے نتیجے میں نواز شریف حکومت برطرف ہو گئی ہے. یعنی دغه آباده د پاکستان نگران وزیر اعظم بلخ شیر مزار یې جوړ کړ چې د تعلق راجپور نه و. نو دغه آباده د صدر چې کوم کسان وو هغه په دغه باندې ډیر زیات سره حیران وو لکه څرنګه چې 1985 چې دی محمد خان جونیجو د پاکستان وزیر اعظم جوړ سو او ارکان اسمبلی دا حیران وو. نو دغه آباده ډیره حیرانی خبر دا ده چې 2 کاله زرداری چې دا جیل چې وو دا یې جیل نه خلاص کړ او دلته یې وزارت هم ورکړ. صدر به دا خبره کلیامه کوله چې بېنظیر سره ما کومې وعدې کړې وې دا ټولې وعدې به ورسره پوره کوم او چې د کوم حکومت برطرفه سو دا داسې ښکارېده چې له دغه وجې برطرفه سلی ده چې د صدر او بېنظیر به چې د کوم ملاقاتونه کېدل او هغه ملاقاتو چې دا هم وعدې سره سرې وې که چیرې پیپل پارټۍ حکومت رایسي نو تا به موږ دوباره بیا صدر جوړوو. نو په ایک ټیم باندې اخبار چې دا کارټون به هم راته چې 3 کاله مخکې دغه صدر ته به دو گو بابا گو والا ورتله و سټې بابا سټې والا ورته وایي او په دغه ټیم باندې یو مشهور فلم دا هم ریلیز سلی و چې هغه چې نو بیبي نو کړکي نمایش هم و.
نو داسې نه وه چې بې نظیرې نه به دغه متنازع سیټ اپ حوالې سره سوالونه نه کېدل. دا به ونه کېدل خو دې به دا جواب ورکړ چې ما ملک آئینی بحران نه باسنې او ملک مفاداتو له وجې نه مې دغسې وکړو او دغه ملک مفاداتو کیسه به مولانا فضلرحمن ها کوله ځکه چې دای د دغه نگران حکومت حصه وه. خو دغه نگران حکومت 39 ورځو نه ډېر نه و چلېده ځکه چې د حکومت برطرف کونې کیس دا د سپریم کورټ ته تللی و او سپریم کورټ چیف جسټس په دغه باندې یو سړي ته کال هم وکړ چې زه دا اسمبلی دوباره بحال که کنې که بحال. نو ده دا ټلیفون چاته کړی و او هغه چا جواب ورکړ. نو دا صورتحال به په بلې ویډیو چې زه تاسو سره شیر کوم. تاسو مو ملاقات به وي په نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.